یو وخت د دغې ویجاړې پوستې د ظلم او بربریت دیوالونه محکم وو چې د شومو مخو نښانونه یې لا هم په میدان پراته دي. دا د هغه ظلم داستان وړاندې کوي کوم چې غربي عسکرو په ولسي خلکو ترسره کړی و. د جبر دا پوستې د ظلم او وحشت د تکراري تاریخ ترجماني کوي چې یو ځواک هم د ولس ارادې نشي ماتولی. په افغانستان کې د غربي عسکرو د جنایتونو د ثبت په سلسله کې د پکتیا ولایت ګرد څېړۍ ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د ځایي اوسیدونکو ژوند یې هره ورځ تر تهدید لاندې راوستی و او بالاخره مجبور شول چې د ازادۍ سنګر خپل کړي. د ګردې څېړۍ ولسوالۍ پکتیا. په دې زرغونه سیمه کې د ژوند ننداره ښکلې وه. په ژوند او سوکالۍ مینو خلکو پکې په ارامه ساه ژوند کاوه. خو امریکایي اشغال د هېواد د نورو سیمو په څېر د دې ښکلي ولایت د خلکو ژوند هم بدل او له دوی څخه یې د ژوند ټولې خوښۍ واخیستې. یوه شپه اسمان له ځلېدونکو ستورو ډک و. د سپوږمۍ رڼا د غره پر لمن کې د کلیوالو په کورونو خوره وه. یو دم امریکایي عسکرو پر کلي چاپه ووهله. موخه یې د یوه عام بې ګناه وګړي خان کور و. دغو عسکرو د خان په کور کې وحشت ترسره کړ او د کورنۍ د ټولو غړو له وهلو ټکولو وروسته د خان ورور یې په شهادت ورسول او له کور څخه ووتل. څو موده وروسته چې دوی لا هم د خپل شهید په ویر کړېدل، امریکایانو د خان په کور بیا ځلې چاپه ووهله او د کورنۍ ځینې نور غړي یې ژوندي له ځانه سره بوتلل. ظلمونه شوي دي چې میږ باندې چاپه وهله شوي دي. یا انګریزونو یې یو ورور مو شهید شو، بیا دوه درې چاپه پر ووهلی شوې. یو ورور مې درې کاله زندان تېر کړی دی. نور ورونه به مو نه میږ 15 ورونه یو شهید شو، څلور وسپوتې دي. یو درې کاله زندان تېر کړ. اوس هم په دغه اعصابو کې مشکل شته. بیا هم کور باندې اون ولګېدل، دوه ماشومان هم زخمي شول. بیا نور ورونه مې 12 میاشتې 12 شپې جیل یې هم تېر کړ. اوس دا میږ کور دی دغه پوست. میږ اوس هم غریب سیمه کې پروته وي، نور هغه هم نشته. امریکایي عسکرو یوازې د کلي ځوانان او مشران نه کړول، بلکې هغه بې ګناه معصومې غوټۍ چې لا د ظلم په معنا هم نه پوهېدې په امن کې پرې نښودې. د اشغال کالونه د سلطان خېلو کلی په همدې ځای کې څو تنه ماشومان په لوبو بوخت وو چې ناڅاپه د یرغلګرو هوان پرې ولګېد. واړه ماشومان داسې ټوټه ټوټه شول چې د بدن غوښې د کلیوالو له لوري راټولې شوې. دا ماشومان یې په نښنه کول، هغه امریکایانو یو دا نه کړو چې ودره دا ماشومان دي، د هغه دي دغه میږ سره دومره ظلم کوو چې دغه نښنه چې ورته جوړه کړي، نښنه کول یې یو هم ځکه نه ډزې نه پوه کړو، وړکي په منځ کې ولګېدو، دوه شهیدون کړو، درې زخمیون کړو. دا دومره زمونکو وه چې والله چې دا غوټ کوم چې و دا څومره خلک چې وي، والله چې دغه په لاس باندې ځنه غوښه ټولوله، دومره سخت هغه میږ خو پرېږده نور غوټ کوم والله چې پر خفه وو. والله ډېرې کړاوونه سره مخ شوو، ځکه تقریبا د 10 کاله 12 کاله کېږي چې د موږ د په زړه کېږي. موږ داسې ورځ نه دی لیدلی چې موږ یو په خوشحالۍ تېره کړې وي یا په خفګانه تېره کړې وي. موږ بلکل زه ټول پرچې یم، ځکه چې ما ټول وجود چې ده په مرمۍ لګېدلی ده چې هغه پرچې باندې هم دا زنې مې ده، دا کپارۍ مې ده، دغه دي ټول څنګونه د املا کې د هغه غوښې. امریکایي پوځونو د تیرې ادارې موخه نه یوازې ځاني تاوانونه ول، بلکې د خلکو د شتمني د لوټ کولو او له منځه وړلو فکر هم ورسره و. حکیم خان نومیږي، دی هم د سلطان خېلو بل اوسیدونکی دی. د هغې دردمنې شیبې کیسه کوي چې د کور وسایل یې د سترګو په وړاندې وسوځېدل او د کور نړېدلي دیوالونه یې لا هم هماغسې نړېدلي پراته دي. دا زما کور دی، د بهرانیانو لخوا په یخ ټیم کې وسوځول شو. چې کله زموږ په دغه کرم د چاپه وه، دی هلته راغلو، نه کیم مشکوک کسان که یو شی نه وي کوي، زموږ کالي هر څه په وسوه او دا کور اوس هم دغسې ویجاړ پرته دی، موږ د جوړولو هېڅ توان نه لرو. ماشومان په یخ ټیم کې نه وي وتلي وي ترې،
مالي زیان خو ډېر وشو ځکه چې د کرک سامان و 2018 کې به دا پېښه رسېدلې وي. په دې ولسوالۍ یوازې ځمکنۍ چاپې نه غورځېدې بلکې د هوا له لارې هم ډرون او جټ الوتکو به د عامو خلکو په کورونو درانه بمونه غورځول. ډیری وخت غورځول کېدونکو بمونو به د کورونو نړېدو او پکې اوسېدونکو عامو وګړو د شهیدانېدو لامل کېده. جټ په دغه وطن کې جنگ خک شو په کمپین باندې په کمپین جنگ و توغندای کړته ورتل کمپین ته جټ روغلی میخ پکې وچ پوچا بمبارو کې میخ کېری وویش دوا درې به ورینه ولګدو یو به ورر کولګدو داغه مشکلات میخ تر مخته شو دا ستین سره مخ دا کېر باندې چې بمبار وکړو بیا میګ یو مټار ورته کړی مټر نه پیدا کړو بیا دا ګرد سړی ته ورسو دای ته بیا دا سړ شو آرډر شو چې دا مټار د بیا بمبار شي دا ستین سره مخ شوی دا کېر باندې د خدای پیسې لګولې یو غار به مو ورته خرڅ کو وسی وګای زمنه لري میګ دا سکاچ تاسو د دې ولسوالۍ وګړي د امریکا او د هغوی د متحدینو له ډول ظلمونو ډېر کړي دي. د چاپو پر مهال اشغالګرو هیڅ رحم نه کاوه او هیڅ ډول قوانینو او اصولو ته پابند نه ول. د چاپو پر مهال به تل داسې انساني وحشتونه کول چې په اورېدو یې د انسان غونې زیږه کېږي. خیال محمد د کلي بل هغه اوسېدونکی دی چې په کور یې د هوان مرمۍ لګېدلې او 2 لوڼې یې پکې شهیدانې شوي دي. دی چې اوس هم په کور د هوان لګېدو صحنه را یادوي ستونه یې وچ او څېره یې له ورایه د شهیدو لوڼو د غم ترجماني کوي. امریکایان به چې راغله هلته بیا پوښتنه به کوله دا دلته طالبان راغلي دي تاسو دلته څه راوسوئ دوی به ورته وایي چې دا موږ نه دي راغښتي دا خو خپل وطن دی دی به ستې چې تاسو د حقاني صاحب د کلي موږ به ستې زورولي زه په دا کور کې لږ تللی وم چې دا یغه د کمپینه یې اون روشله دا اون د ما یو کور یې ورسون شد دا ما یوه 2 لورانې یو به زوی دا شهیدان شو. هیواد کې د غربي عسکرو د شتون پر مهال د دې ولسوالۍ د هیڅ وګړي سر او مال خوندي نه و. کلیوال دومره وځورېدل چې د کلونو تېرېدو وروسته هم د ژوند هماغه ترخه یادونه یې ځوروي. ګڼو کلیوالو ته اوس هم د هغو شپو او هغو شیبو ځورونکې کیسې یادې دي. څوک د کلیوالو کیسې یادوي او څوک د خپلې کورنۍ هغه غمجن داستانونه یادوي چې د چاپو پر مهال یې لیدلي وي. د اشغال پر مهال د سیمې د هر وګړي پر سینه د ظلم داغونه کېښودل شوي او ټولو د اشغال د خاتمې دعا کوله. ظلمونه دومره زیات شول چې د سیمې هر ځوان یې مبارزې ته تیار کړ. همدا ځورېدلي خلک د اسلامي مبارزې په سپېڅلو لیکو کې داسې په میړانه وجنګېدل چې هیواد کې یې د بهرنیو پوځیانو د اشغال لمن ورټوله کړه. جهادي مبارزې له همدې سیمې الهام واخیست. د جهاد سپېڅلي مشالونه له همدې سیمې بل شول. د ګردې څېړۍ په غېږ کې داسې سپېڅلي مجاهدین رالوی شول چې د جهادي مبارزې نوم یې آن د افغانستان له هسکو غرونو هم لوړ شو. له کلونو قربانیو وروسته سپېڅلې جهادي مبارزې رنګ راوړ. د ازادۍ وړانګې خورې شوې. تللي کلیوال بیرته کورونو ته راغلل. اوس د امن په غېږ کې د آرام ساه اخلي. ماشومان د راتلونکي په لور ګامونه اخلي. اوس د بمونو د غږونو پر ځای د ښوونځي د زنګ غږ اوري. دهقانان په کروندو کې د مینې تخم کري. اوس یې کروندې د باروتو له لږیو پاکې شوي دي. اوس دلته د ژوند کولو لپاره بیا هیلې راټوکېدلې او هر وګړی د پوره سکون او آرام ساه اخلي. اوس په دې کلي د سر په بیه اخیستل شوې ازادۍ بیرغ رپېږي.